د هیله میډیا چینل درنو لیدونکو سلام پام وکړئ د نن خبري ټولګې ته پر کابل د پاکستان بریدونو کې 6 کسان شهیدان شوي په کابل کې حکومتي سرچینو BBC ته منلي چې د پاکستان هوایي ځواکونو پر کابل ښار 2 بریدونه کړي دي د دغو سرچینو په وینا په بریدونو کې لږ تر لږه 6 ولسي کسان وژل شوي او له 40 ډیر نور ټپیان دي د سرچینو په خبره دغه بریدونه د کابل په تایمني سیمه کې شوي دي BBC ته پر رسیدلو ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې د ماشومانو په ګډون ګڼ شمېر خلک له بریدونو وروسته پر ځمکه ټپي حالت کې پراته دي کابل کې ایمرجنسي روغتون یوه ویناپاڼه کې ویلي د ښځو او ماشومانو په ګډون 15 مړه او 40 ټپیان وروړل شوي دي د پاکستان دولتي ټلویزیون 2 ساعته وړاندې د امنیتي سرچینو له خوا ریپورت ورکړی و چې پاکستاني ځواکونو پر کابل او کندهار هوایي ګزارونه کړي دي د پاکستان په غوښتنه 48 ساعتو لپاره ورباندې وشو د اسلامي امارت ویان مولوي ذبیح الله مجاهد ویلي د پاکستاني لوري په غوښتنه او اصرار نن ماښام له 15 بجو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ ورباندې وشو ښاغلي مجاهد په ایکس لیکلي اسلامي امارت هم خپل ټولو ځواکونو ته لارښوونه کوي چې له 15 بجو وروسته تر هغه وخته چې چا تجاوز نه وي کړی اوربند مراعات کړي افغان لوري پاکستان ته واضح کړي چې له 48 ساعتونو وروسته باید پاکستاني پوځ تیاری کړی د فرضي کرښې په اوږدو کې د ستونزو او نور مسایلو د حل په اړه معقول او منطقي اقدامات وکړي منظور پښتين پر افغانستان د پاکستان بریدونه غندلي منظور پښتين لیکلي د جنگي جرمونو ستر جنایتګار پاکستاني پوځ تل د جګړې په ډګر کې د ماتې غوسه او ورختایي په تش لاس عام ولس باندې ایستلې ده د پښتونخوا غونډې جنگي جرمونه اوس په بر وطن افغانستان کې وکړل کله چې دوی په جګړه کې څه نشي کولای نو خپل ورختایي پر عام او تش لاس ولسونو ایستلې ده په ګڼ شمېر سیمو کې د عام ولسي ځایونو د بمبارۍ ترڅنګ نن په کابل کې د ماشومانو ښوونځي هم په نښه کړي چې پکې ګڼ شمېر ماشومان شهیدان او ټپیان شوي دي د دې جنگي جرمونو او ظلمونو پر وړاندې باید بالعموم هر پښتون افغان او بالعموم هر انسان د خپل وس مطابق عمل او غږ پورته کړي د ټپي ماشومانو او وګړو لپاره له الله تعالی څخه د بشپړې روغتیا دعا کوو او د شهیدانو لپاره د لوړو درجاتو او د هغوی د کورنۍ لپاره د صبر او زغم دعا کوو پاکستان خپل 19 وژل شوي سرتیر اسلام آباد ته یوړل د امنیتي او تصفیوي چارو مرکزي کمیسیون ویان صدیق الله نصرت په خپل ایکسپانه لیکلي دغه 19 پاکستاني عسکر تیره شپه وروسته له هغې د افغان ځواکونو له لوري په نښه شول چې سپین بولدک ولسوالۍ کې پر افغان پوستو بریدونه وکړل ښاغلي صدیق الله نصرت لیکلي سپین بولدک کې وژل شوي 19 پاکستاني عسکر له پوستو راټول بیا یوې پوځي چونۍ ته تر انتقال وروسته په هلیکوپټرو کې اسلام آباد ته وړل شوي دي تیره شپه پاکستاني ملیشو د کندهار په بولدک خوست پکتیکا کې پر افغان پوستو بریدونه وکړل چې د افغان ځواکونو په ځوابي یرغل کې پوستي سپکې او درندې وسلې له لاسه ووتې ضعیف وای پاکستاني پوځ باید پوه شي چې جنگ تر افغانانو دوی ته ډیر بد عواقب لري عبدالسلام ضعیف د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتو ته په اشاره ویلي چې پاکستاني پوځ باید پوه شي جګړه تر افغانانو دوی ته ډیر بد عواقب لري هغه زیاته کړې جنگ چې څومره دوامدار او خونړی هم شي د حل لارې تفاهم او مذاکره ده اسی وای د پاکستان هوایي بریدونو په تړاو به یوازې د هیواد خائنان بې تفاوته وي د ملي دفاع وزارت پخواني مرستیال تمیم عاصي د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ وروستیو نښتو ته په اشارې وای که چا یوه ورځ هم د دې خاورې اوبه او ډوډۍ خوړلي او څښلي وي توپیر نه کوي که طالب یا غیر طالب د پاکستان هوایي او ځمکنیو بریدونو پر وړاندې بې تفاوته نشي پاتې کېدلی هغه د چهارشنبې په ورځ پر ایکس پاڼه لیکلي حکومتونه او واکمنان په افغانستان کې راځي او ځي خو د افغانستان خلک به هیڅکله د هیواد او خاورې پر وړاندې خائنان هیر نه کړي د هغه په وینا هغه کسان د دغو بریدونو پر وړاندې چوپ پاتې کېدلی شي چې خائن او سرټیټي وي او له ISI څخه پیسې اخلي فائق وایي که پاکستان بریدونه وغځوي افغانستان به امنیت شورا ته شکایت وکړي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد فائق پر کابل او کندهار د پاکستان وروستي هوایي بریدونو ته په غبرګون کې ویلي چې که دا ډول بریدونه دوام وکړي افغانستان به په رسمي ډول د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وړاندې کړي
نصر احمد فائق پر کابل او کندهار د پاکستان هوایي بریدونو غندنه کړې او وايي په یادو بریدونو کې ملکي وګړي په نښه شوي دي. نوموړي ویلي د پاکستان لخوا د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا څرګند نقص په افغانستان کې د یاد هیواد لخوا د لسیزو مداخلې او ناسمو پالیسیو پایله ده. نوموړي په خپله ایکس پاڼه لیکلي موږ څو ځله ټینګار کړی چې د ترهګرۍ ضد مبارزه باید انتخابي نه وي. د افغانستان خلک د ترهګرۍ او هغو تیریو اصلي قربانیان دي چې د ترهګرۍ ضد جګړې تر نامه لاندې ترسره شوي دي. د افغانستان ولس باید توانمند شي چې خپل راتلونکی له بهرنۍ لاسوهنې پرته په خپله وټاکي. ټرمپ وايي حماس باید بې وسلې کېدو ته تیار شي کني امریکا به وسلې ترې واخلي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ چې که حماس سخت دریځه ډله وسلې پر ځمکه کې نږدي نو متحده ایالاتونه به دا کار په خپله وکړي. ټرمپ دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې وکړې چې هغه اسرائیل او بیا مصر ته د غزې د اوربند د هوکړې د لاسلیک لپاره سفر وکړ. ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د ارجنټاین له ولسمشر سره د لیدنې پر مهال وویل که حماس بې وسلې نه شي موږ به هغوی بې وسلې کړو. دا به ډېر ژر او کیدای شي چې په زوره ترسره شي. هغه زیاته کړه ما له حماس سره خبرې وکړې او ورته مې وویل تاسو باید بې وسلې شئ. هغوی وویل هو موږ به بې وسلې شو. د امریکا ولسمشر څرګنده کړه چې دا پیغام دې ډلې ته د خپلو استازو له لارې رسولی نه د مستقیم تماس له لارې. ټرمپ دا هم روښانه نه کړه چې د حماس د بې وسلې کولو په پروسه کې به څوک برخه ولري یا دا چې آیا امریکایي ځواکونه به پکې شامل وي که نه. روسي پانګوال وايي افغانستان کې پانګونه کوو. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند نن چهارشنبه کابل کې یو شمېر روسي شرکتونو له مسؤلینو سره وکتل. اقتصادي معاونیت لیکلي د روسي شرکتونو مسؤلینو ویلي چمتو دي چې په افغانستان کې د نفت، جست، مسو او کرومایټ ډبرو د اکتشاف او استخراج، اوبو مدیریت، برېښنا تولید او تخنیکي ماشین آلاتو د تولید په برخو کې پانګونه وکړي. سرچینې زیاته کړي روسي پانګوالو د اړوندو ادارو له مسؤلینو سره د ژر همغږۍ رامنځته کولو په موخه په کابل کې د خپل دفتر د پرانیستلو خبره هم کړې ده. اقتصادي مرستیال په مختلفو برخو کې د روسي شرکتونو د پانګونې له لیوالتیا هرکلی وکړ او د هر ډول همکاري ډاډ ورکړ. احمد شاه له ولادیمیر پوتین څخه وغواړي چې بشار الاسد ور وسپاري. د روسیې موقت ولسمشر احمد شاه روسیې ته په خپل لومړي سفر کې له مسکو څخه وغواړي چې پخوانی ولسمشر بشار الاسد ور وسپاري. دا خبره د سوریې و چارواکي په دې شرط چې نوم یې په ډاګه نشي فرانس پریس اژانس ته کړې ده. دې چارواکي ویلي چې احمد شاه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه وغواړي چې د اسد په ګډون ټول هغه افراد ور وسپاري چې جنگي جنایتونه ترسره کړي دي. د مسکو نږدې متحد بشار الاسد چې د تیر کال په ډسمبر کې په سوریه کې د اوږدې مودې واکمنۍ ته د پای ټکی کېښود شو په روسیه کې پناه اخیستې ده. د سوریې د دولتي خبري اژانس سانا د راپور له مخې شاه نن چهارشنبه په یو رسمي سفر روسیې ته لاړ شو.